السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین چینل څخه دوستانو. نوی ویډیو ګورئ. نن درته داسې طریقه ښیم چې تاسې د خپل انټرنیټ سپیډ یا تیزوالی معلوم کړئ چې د هغه ډاونلوډ سپیډ څنګه ده، د اپلوډ سپیډ یې څونه ده، او دغسې د ساده د کتلو دوستانو د هغه سپیډ څونه ده دوستانو. نو دوستانو که چیرې تاسې غواړئ زموږ د چینل نورې ویډیوګانې وګورئ نو تاسې کولی شئ چې ګټه ترې واخلئ دوستانو. او تر هر څه دمخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نښان یې هم ووهئ دوستانو. راځئ پلی سټور خلاصوو. د پلی سټور څخه وروسته دوستانو تاسې دلته سرچ وکړئ سپیډ ټیسټ ډاټ نیټ. سپیډ ټیسټ ډاټ نیټ دوستانو. کله چې په ده باندې سرچ وکړئ دوستانو، دغه اپلیکیشن ده دوستانو، تاسې لیدلی شئ. دا به انسټال کړئ. دا ډېر په زړه پورې اپلیکیشن ده دوستانو. دا 1 میلیون کسانو د دې ځای څخه ډاونلوډ کړی ده او ریټ یې هم 3 ده او سایز یې ده دوستانو 8.3 MB. کله چې تاسې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دوستانو، په دې اپلیکیشن کې زه اوس تاسې ته داسې طریقه ښیم چې تاسې څنګه د خپل موبایل د انټرنیټ سپیډ معلوم کړئ، سپیډ یا تیزوالی چې آیا دا څومره ده په سکند باندې ډاونلوډ او اپلوډ او هر څه دوستانو. نو دا خپله ډایرکټ ډاونلوډېږي. د ډاونلوډ څخه وروسته خپله انسټالېږي دوستانو. تاسې اوس لیدلی شئ اوس به دا انسټال شي. د انسټال څخه وروسته دوستانو کله چې دا اپلیکیشن انسټال شو، د هغه څخه وروسته به په اوپن باندې کلیک وکړو. یو شیبه انتظار. په اوپن باندې کلیک کوم دوستانو. د اوپن څخه وروسته دوستانو آل پرمیشن دي دوستانو، دا الاو کوم، دا ټول الاو کوم. کنفرم باندې کلیک کوم. بخښنه غواړم دوستانو چې د موبایل سکرین اوړي دا بل طرف ته دوستانو. نو په دې باندې زه ستاسې څخه زیاته بخښنه غواړم. نو په دې ځای کې د موبایل سکرین دا بل طرف ته نه اوړي او خامخا باید دې طرف ته وي دوستانو. نو کله په اوپن باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته اوس راځو په ګو باندې کلیک کوم. دلته اوس په ګو چې مې کله کلیک وکړ دوستانو 3 اپلیکیشن دي دوستانو. تاسې لیدلی شئ خپل 3 اپشنه دي. یو اپلوډ ده، یو هم ډاونلوډ ده دوستانو، او یو هم بینچ ده دوستانو. نو تاسې لیدلی شئ اول چې ده 11 MB پر سکند ده، چې نه ډاونلوډ یو نه اپلوډ دي دوستانو. دا ساده کتل یې 11 MB پر سکند ده دوستانو. او په ډاونلوډ کې دوستانو تاسې لیدلی شئ خپله 6.8 MB پر سکند ده. او په اپلوډ کې دوستانو اپلوډ به اوس معلوم شي دوستانو. اپلوډ هم دا د معلوم شو دوستانو 2.6 MB پر سکند ده. نو په دې طریقه سره تاسې کولی شئ دوستانو. نو په دې طریقه سره تاسې کولی شئ دوستانو چې تاسې خپل د موبایل د انټرنیټ سپیډ معلوم کړئ. مننه دوستانو. که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضرور لایک او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان تر بیا پورې.